بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو، د یادګرنې په نوم دا یو نظم ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. دې نظم کې څه ډېر تاوکړې فلسفه یا د بیان ندرت نشته. بس یو ساده خبره ده چې انسان د خپل فطري کوتاهۍ په وجه هغه بار بار هېره کړې ده او قدرت ورته د خپل ابدي محبت له کبله بار بار یاده کړې ده. ملګرو، یو واده وه چې په یوم الست کې موږ د خپل رب سره کړې وه چې ته زموږ رب یې او موږ ستا بندیان. خو چې کله ژوند ته راغلو نو د وفا قصه ډېره لنډه شوه او د جفا داستان ډېر اوږدو ته لاړ. ملګرو، په هر زمانه کې هغه رب خپلو بندیانو ته د یوم ازل هغه وعده یاده کړې ده، کله د انبیاو په شکل کې او کله د اولیاو په عمل کې. د خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه وروستو د هغه امت د امتی پرنګ د هغې وعدې د یاد دهانۍ ذمهوار دی. راځئ چې یو ځل بیا د خپل آواز او سماعت پرنګ هغه وعده یو بل ته رایاده کړو. یادګرنه: خپل اوده احساس راویښ کړه. خپل اوده احساس راویښ کړه، دا مقام دی لږ د فکر. د خپل سوچ په زاویو کې بدلون راوله، بدل شه. د ایمان تله راواخله، احتساب د عمل وکړو. ته پیدا وې بندګۍ له، ته پیدا وې عجزۍ له، ته پیدا وې خلافت له، د عالمو امامت له. د خپل مقامه تیر شو، ځان دې هیر کړو، د ځان هیر شو. د کمتر اشنا په مخ کې د الفت رنګین لوزونه سلسل زلا مات کړه، هیر کړه. کمتري ده، عاشقي ده، مجبوري ده، خاموشي ده. خو د هغو دلبرۍ کې چې غرور د کمو شان دی، د یوې ګړۍ غفلت مو د عمرونو ستوماني ده. وعدې د دلبرۍ د رښتونې عاشقۍ هغه ذات سره دې کړي چې غرور د هغه شان دی، هم هغه لره روا دی. د سختو سخت دی، د هغه ګرفت، د هغه نیوکه. ځان به سم نه کړي، خو د مینې انتها ده، خو د مینې انتها ده د غرور په زلزلو کې. د شفقت پخې محلې ستا مضبوطې سهاري د اخرې سلګۍ پورې. دلته راشه پناه واخله، د توبې دروازه بیرته انتظار کې ستا پرته ده. د اعمالو حساب پرېږده، ستا د عمر بندګي به، ستا د عمر ګدایي به پوره نه کړي خراجونه د ژوندون د یو ساعت د باران د وړوکي څاڅکي. د رضا په شین چمن کې، د رحمت په پسرلو کې د جزا غمونه پرېږده. د صدیق غوندې صادق شه، د عمر غوندې عادل شه، د عثمان غوندې سخي شه او د علي غوندې شیردل شه. فرایض دې خپل پوره کړه، ستا د حق نه خدای خبر دی. فرایض دې خپل پوره کړه.